باید یو بل څوک ماته دا کار وکړي. نن موږ ورته وایو د ماغزه عقیده. یو بل څوک باید دغه ستونزې ته چې جوړه سوې ده رانه پام ونیسي. یو بل څوک باید داسې وکړي، نه زه، یو بل څوک. ده ته وایي بې مسؤلیتي. او آیا په نړۍ کې اوس دا یوه ستونزه ده؟ اوس وخت را رسېدلی ده چې مسؤلیت ومنو. تاسو په هغه شیان چې په تاسو پېښ تاسو ملامتي نه ده. داسې ده تاسو ملامتي نه ده. هغه شی چې په ما پېښ ما ملامتي نه ده. ولې عکس العمل مې ما مسؤلیت ده. هغه ډول چې تاسو ورسره معامله کوئ تاسو مسؤلیت ده. نو دا ما ستونزه نه وه چې پلار مې زه د جنسي پلوه ځورولم. ما ستونزه نه وه. ما مسؤلیت هم نه وه. ولې دا د ما مسؤلیت و چې د خدای کلام واورم چې ما بې باور لرم. او د دې په ځای چې ځان ته خفه اوسېږم او تېر وخت ته وګورم او نورو سره بد رفتار وکړم، نو اوس دا د ما مسؤلیت و. د دې په ځای چې زه په تمه سم یو چا ته چې مودا را پیدا سي او معجزه‌یي ما سره مرسته وکړي، زه باید زده کړم چې د خدای اطاعت وکړم او هر څه هغه غواړي هغه وکړم.